کشانده شدن یا در اثر عملیات خرابکارانه رژیم صحت، سلامت، سرپناه و ماحول خود از دست دادن یا مجبور شدن تنها یا با فامیل خود از وطن خود هجرت کنند و یا با قبول تمام خطرات و فشارها در وطن خود باقی ماندن و حاضر نشدن با کمونستان همکاری کنند. خلاصه تمام اشخاصی که من ذکر کردم زن باشد چه مرد و چه به کدام قوم و به کدام قشر و به کدام نسل تعلق داشته باشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در موافقت اجتماعات بودن و این ازم ملت افغانستان تشکیل میدن. از چوکات این ملت و وقتی که با مردم افغانستان میگیم تنها یک جدید قریب شکمش کمونستان و سایر همکارا و بکران شوری نجات افغانستان و اعمار مجدد وطن بدون اشتراک مساوی همه عناصر و بدون قوت عقیده فکر و بازویشان میسر نخواهد بود. حلقه‌های مختلف سیاسی و زحمت‌هایشان باید همواره متوجه این نکته باشند خداوند کریم در عالم اسباب منبع زنا و قوت اصلی ما را در حقیقت در جوهر انسانی ملت مسلمان ما نهفته و چون هیچ گروه در افغانستان امروزی و فردای قابل تحمیم و حتی قلیل نخواهد بود که بتانه با نوک برچه به دیگران رو گمرانی کنه و هیچ گروه بنا به تجربه 10 سال اخیر آنقدر ضعیف هم نخواهد بود که از ترس دیگران تحمل اطلاف حقش را بکنه. از این جهت باید برای نیل به هدف بزرگ مشکل و عالی ایجاد یک صلح و آزادی و اعمار مجدد وطن به سبب ایجاد یک تکوین سیاسی برآمد که حتی المقدور حاوی همه ابزار و قدرت‌های اجتماعی ما باشه. ولی برای توزیع قدرت باید اولا این قدرت به صورت کلی از چنگ بیگانگان و مشاهایشان کشیده شود و گمانم اینها حاضر نیستند با آسانی قدرت از دست بدهند که تا جایی که معلوم میشه تکمیلی شده در روبنای تطبیق معاهدات جنوا متوجه ایجاد حالت است که با دوام استقرار کمونستان در قابل و یک تغییر از مراکز کشور آتش نفاق و متمرکشی را بین مجاهدین برافروزد. از این جهت لازم است بدون اتلاف وقت تنظیم‌های موجودی سیاسی افغان‌ها در داخل و خارج از کشور که به هر صورت باید حامی غازیان باشند ابتکار طرح سازمان تکاشمی جدید است در حدود و متکی بر اساسات اسلام برای خود و برای برخورد با مسائل امروزی روی دست بگیرند و از این طریق ممکن سازند که تمام افغان‌های علاقمند به اعمار مجدد وطن خود را در یک صف بیابند. چرا که باید حد زودتر کمونستان کابل دریابند که با اخراج قشون شوروی تنها و بیکس خواهد ماند و از این جهت میدان را برای ایجاد یک حکومت با پایه وسیع سیاسی رها کند. در قضای دویم باید عملی توزیع قدرت سیاسی در این چوکات به شکل صورت گیرد که مایه مزید ائتلاف قلوب مردم مسلمان افغانستان ارزی شود و نه عامل نفاق و یا حتی خدای ناخواسته مطابق آرزوی دشمنان عامل برادرکشی. در این راه همواره از یاری خداوند رحمان الرحیم و خدا خواهیم و من الله توفیق. آنچه را شنیدید مصاحبه‌ای بود با دکتر عبدالصمد حامد که نظراتش را در مورد سازمان سیاسی به فعالیت آغاز کردند و دیگر سازمان‌های اجتماعی توده که دارای نقش باهمیتی در سیستم سیاسی اجتماعی کشور میباشند ایجاد شده. رادیوهای صوفی د هیواد په سیاسي برخه کې د خلکو د دیموکراتیک ګوند ترڅنګ نور سیاسي احزابو او سازمانونو هم خپل فعالیت شروع کړی دی او همدارنګه نور سیاسي او توده‌ایز سازمانونه
کوم چې د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخه کې د اهمیت نه ډک دي هغه هم رامنځته شوي دي، لکه د مثال په توګه د ښځو سازمان، د ځوانانو سازمان، سیاسي اتحادیې او داسې نور. د بل پلوه په دې وروستیو کلونو کې د ملک حاکمیت ته هم ائتلافي بڼه ورکول شوې ده، څرنګه چې د یو زیات شمېر دولتي پوستونو پیشنهاد د حکومت مخالفینو ته شوی ده. همداراز محلي ارګانونه چې دولتي قدرت په لاس کې لري د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوي دي، تر څو د هغو له طریقه خلک خپل مشکلات او غوښتنې حل فصل کړي. دا چې د ثور د انقلاب د افغانستان په ټولنه څه تاثیرات کړي، په پېښور کې د افغان اطلاعاتي مرکز د دفتر څخه د ټلیفوني راکټ طرف کې حسن کاکا خپل نظر دا څرګند کړ. وایي تر کوپانه سم لا وروسته رسمي ګوند د حکومت او دولت ټول واک او اختیار یوازې د ځان ته هغه په خپل کې د خلکو په کم درو ترمنځ غرابت ورويشه او ټول افغانان یې مسؤل کړ. ګوند ځان د دولت او جامعې د لوري ورکوونکي او لارښوونکي او د الهام او هدایت منبع ووایي او د خیر او شر لپاره د خپلې مادي او کمیونستي ایډیالوژي له مخې معیارونه وټاکل او افغانان یې د هغو په منلو مکلف وګرځول. د افغان د مسلمان ولس د پیړیو ملي او اسلامي بیرغ رنګ یې سور یعنې کمونستي وګرځول او په یو بل پسې د اتو فرمانونو په صادرولو سره یې کوشش وکړ د افغان د مسلمان جامع د پیړیو منل شوي ارزښتونه او دودونه د کمونستي ارزښتونو په زمینه سم معتبره ډول واړوي او په دې ډول د خپل ګوندي حاکمیت د ټینګولو لپاره افغان مقاومت له وسایلو سیاسي واک د انتقالولو او د دغو فرمانونو تایید کولو په منظور چې یا د حکومت مخالفت کاوه او یا د مخالفت توان لري چې درېغه لوټ کړه، سپک کړه، بندي کړه او وواژه. د ګوند د خلقي جناح د حاکمیت په شلو میاشتو کې چې حکومت له افغانانو نه بیخي بېګانه شوی او د ملکي او نظامي د حسابه او لویو فاصلونو په نتیجه کې تېری شو، د دوی په اصطلاح د دوی خپل مشر یا شوروي اتحاد د افغانستان د نیولو په فکر کې شوروي د حبیب الله امیر د سروالۍ حکومت پر آخري سلګي پورې د شوروي د دوستۍ نارې وهلې په ډېرې بېرحمۍ سره نسکور کړ او په خپلې د ماشومانو لارې په وشلو شروع وکړه. د پټګانو په دوره کې د ببرک کابل د سروالۍ د لومړي ځل لپاره روسان د کابل د حکومت په واقعي چلوونکي وګرځېدل. په دې دوره کې د حکومتي ضد فعالیت نه روسي ضد فعالیت زیات ډبل کېده او دغه پروګرام دومره پراخ ونیول شو او ټول فکر کېده فیصله د ټول افغانستان شوروي کېدل وه. سم لا تفکري حکومت دایمي وګڼل شو، حتی عادي خطر خطران فرعونیان شول. دوی اوازې خپرې کړې چې تر څو مسکل وي حکومت به فقیران وي. اوس نو د ټول لښکرو په قوت نه یوازې د برسېل بلکې د قوم مخالفت فردي یا ډله ګوندي یا غیر ګوندي نه یوازې په ښارونو بلکې په ټول ملک کې د پخوا لا زیات په ممکنې بېرحمۍ سره ځپل کېده. پروګرام دا شو چې مخالفت هر څنګه چې وي په کم وخت کې ځپل شوی او حکومت مشهور شوی وي. خو د افغانانو منطق بل څه و. دوی په ټول ملک کې وسوال جهاد عام او جدي کړ او د ملي ازادي جنګ ته د ابتدایي او کم وسلو سره د قوي ایمان او پخې ارادې په برکت دوام ورکړ، تر څو د دوی سهار او د رحم قدرت یې دې ته اړ کړ چې د افغانستان د پوځ د ایستلو ژمنه وکړي. او د غوایي کوهستان په په دوره کې انساني او مالي تلفات په ټول وطن کې دومره ډېر شول چې سنګیني دوره ورته حیرانه شوه. نتیجه دا شوه چې د وطن په سوونو ژړ او آباد کلي په کنډوالو بدل شي، ښارونه وران او زیانمن شي، فصلونه له منځه لاړ شي، زراعتي سیستم او د اوبو لګولو سیستم په ځینو سیمو کې لږ او په نورو سیمو کې بیخي له منځه لاړ شي او د لکونو انسانانو لپاره د نورو په خپلو کلو او کورونو کې ژوند ناممکن وګرځي. هر درېیم افغان په پردیو ملکونو کې مهاجر شو او هر نهم افغان د جنګ په میدان کې ووژل شو. تر 500 نفر بندیان اعدام شول، په زرګونو مندې بورې او کونډې شول. په لندن کې د افغانستان د سفارت سکرتر سرور په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ثور د انقلاب په هکله داسې وویل: موقف رسمي د ملي جمهوریت افغانستان تایید شده‌ها مشعل انقلاب پیوسته استقامت چنانچه شما می‌فهمید که باید که اعلام زیاد کشورها تأسیس شد و استقامت واقع شدن و همچنین د افغانستان د حکومت په سیاسي رفتار کې هم ډېر زیات بدلون رامنځته شوی دی، ځکه چې اوس موږ د نړۍ د دوه اتیا هېوادونو سره سیاسي اړیکې لرو. د هېواد په اقتصادي برخه کې خورا زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. موږ په افغانستان کې 160 فابریکې د بهرهبرۍ او په تېرو لسو کلونو کې 300 څخه زیاتو د ځمکو دهقانانو ته ځمکې توزیع کړي دي
او د دې په سبب په وړیاتو د سره دوی ته سیاسي حکومت کیمیاوي سرې او تراکتورونه هم ورکړي دي. د بېسوادۍ په برخه کې مو له 1.5 میلیونه څخه زیات خلکو ته سواد ورکړی دی، څنګه چې تېر کال په دې برخه کې مو د استاد موضوع هم ترلاسه کړه. د یو بل سوال په ځواب کې چې آیا د تاسو په نظر د غذایي د انقلاب د 9مې کالیزې لمانځنه د ملي سولې د هدفونو سره مغایرت نه لري؟ ده وویل ملي سوله کومه چې د کابل د حکومت لخوا اعلان شوې ده، هر کال ته موږ په افغانستان کې د ملي سولې د کال لقب ورکړی ده. نو ځکه موږ نه یوازې دا چې د خپل انقلاب 9مه کالیزه لمانځو، بلکې موږ په افغانستان کې د سولې د کال جشن هم ونیسو. وروسته مو د امریکې د ډیوک په پوهنتون کې د پروفیسر لویس لوټي څخه چې د افغانستان په اړه پوښتنه وکړه چې آیا د ثور انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو مهم بدلون و او که نه؟ Well, it certainly was one of the turning points because it made the country of Afghanistan over the period of years since the Inqilabi Sound took place, since the revolution occurred. د قانون سره چې د غوایي انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو مهم بدلون و، خو څنګه د افغانستان یووالی نه لیدل کېږي، ولې څرنګه چې د افغانستان حکومت په خلکو باندې ډېر زیات فشار اچولی دی، په دې کار سره یې د هغوی د ملي احساس راپارونه کوي. زه فکر کوم چې د حکومت د ریفورمونو نظریه په همیش لپاره ژوندۍ وي، ولې څنګه چې موږ او تاسو ته دا موضوع معلومه ده چې د حکومت ریفورمونه هر وخت د ماتې سره مخامخ شوي دي، ځکه چې د حکومت اهداف د خلکو د کلتور په ضد باندې دي. له بل پلوه په پاکستان کې د مهاجرو په کمپونو کې خلکو ته زده کړه ورکول کېږي او په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره د هغوی د سیمې چارو مسایل هم په نظر کې نیول شوي دي. نو کله چې دغه خلک بېرته خپل هېواد ته ستانه شي، دوی به هلته د ډېرو عامه شیانو غوښتنه کوي. همدارنګه به هلته ریفورم موجود وي، ولې البته د یو اسلامي حکومت تر نظر لاندې، نه د کوم سوشیالست حکومت. د یو بل سوال په ځواب کې چې آیا راتلونکی حکومت به څه ډول وي، هغه د دغه سوال په ځواب کې وویل دا مهمه نه دی چې راتلونکی حکومت به څه ډول وي، ځکه دا موضوع د افغانستان خلکو پورې مربوطه ده. اما زه دومره ویلی شم چې د افغانستان راتلونکی حکومت به یو اسلامي حکومت وي. کله چې زه وایم اسلامي حکومت، منظور مې د بنیادګرو د حکومت نه دی، بلکې یو معتدل شان اسلامي حکومت، لکه څنګه چې پخوا هم په افغانستان کې موجود و. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل حکومت د ملي روح او جوړه ټینګار کوي، ښاغلي توفیق خپل نظر داسې څرګند کړ. The so-called national reconciliation under the Najibullah regime is nothing but, in my opinion, nothing but a surrender, but a national reconciliation based on the various units, the ethno-linguistic units of اصلاح سره کومه ملي روح جوړه چې د ډاکټر نجیب حکومت په کابل کې اعلان کړې ده، زما له نظره چندان د اهمیت وړ نه دی، ولې د ملي روح جوړو په شورما د حکومت کې باید د هرې ژبې، کلچر او عقیدې خاوندان برخه واخلي. اما زما په عقیده سره د نجیب حکومت به په هېڅ ډول سره شاید د روسانو د وتلو څخه وروسته پاتې نه شي، او روسان هم شاید د کابل د حکومت یو زیات شمېر لوړ کسان له ځان سره مسکو ته بوځي. د اورېدونکو دا و د ثور انقلاب په مناسبت زموږ خاص پروګرام. اوس د نن ورځې د انګریزي بېل لوست تاسو ته وړاندې